السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به ښه او ژوند به مو هم په خیر روان وي. نن په دې ولاګ کې تاسو سره د یو سبسکرایبر په سپیشل فرمایش چې ما نه غوښتنه کړې وه چې د 2 نفرو دپاره یو ځانګړی مېلمستیا ترتیب و تنظیم ورسره شریک کړمه. او دا چې موقع برابره وه، زما د ژوند ملګری د یو څو ورځو دپاره د هېواد بهر په سفر تللی و، نو په بیرته راتګ سره مې ورته دا ځانګړې مېلمستیا وکړله او سرپرایز مې کړلو. شروعات مې د دې نه وکړلو چې یو مشقاب د تازه میوې نه ډیزاین کړمه، چې د دې لپاره مې هندواڼه ټوټه کړله، ورپسې مې یو اناناس هم ټوټه کړ، بیا مې خربوزه دغسې منځ نه چاقو سره ډیزاین کړله. د دې ډیزاین لپاره به چاقو سره یو ځل باس او یو ځل به لاندې همسې ټوټه کوئ، بیا به یې منځ داخلی او جدا کوئ به یې سره. په هماغه طریقه چې مې خربوزه ډیزاین کړی و، هماغه شان مې یو دانه ګولډن کیوي او یو دانه نورمال شین کیوي مې هم ډیزاین کړلو. میوې چې مې ټول ټوټه کړلې، بیا مې د اناناس سر واخیستلو، د مشقاب یو طرف ته مې کېښودلو، بل طرف ته مې ورته خربوزه کېښودله او د خربوزې منځ کې مې بلوبیري کېښودله. اناناس چې مې ټوټه کړی و، دغسې یو دانه مې دې خواته او یو دانه مې اخواته ورته کېښودله. ورپسې بیا هندواڼه هم چې ټوټه کړې وه، د مشقاب یو طرف ته مې همسې په قطار کېښودل. هندواڼه مې چې د مشقاب په یو طرف کې کېښودلو، بیا مې په مشقاب منځ کې شنه انګور کېښودل. ورپسې مې بیا د انګور د یو خوا او بل خوا ته ګولډن کیوي او نورمال شین کیوي چې مې ټوټه کړی و، هغه مې کېښودلو او څنګونو ته مې ورته بیا توت زمیني هم کېښودل. بیا مې یو څو دانې شاتوت هم په دې مشقاب کې کېښودل او ورپسې مې بیا یو څو دانې ریسپیریز هم کېښودلو. په اخر کې مې بیا ښایست لپاره یو څو دانې ویلنۍ یا نانا مې هم پکې کېښودلو او بیا د میوې د ښایسته مشقاب بیخي تیار شو. دا مې بیا یخچال کې کېښودلو. مین کورس لپاره مې کاټلت یا د پسه د پختیو کباب چې زما د ژوند ملګري ډېر خوښیږي تیار کړلو. د دې لپاره مې یو څو دانې د پسه پختې واخیستلې، لږ مې ښه وټکول تر څو لږ نري شي. ورپسې مې بیا د غوښې اخته کولو لپاره یو لوښي کې لیمو، اوږه، یوه قاشقه د زیتون غوړي او لږ مسالې مې پکې واچولې. او دا یو داسې کباب دی چې ډېر کې مسالې ډېر نه کارول کېږي، فقط لږه مالګه، لږ تور مرچ او لږ سور مرچ پکې اچول کېږي. او دا چې دا کباب څنګه جوړیږي، د دې یو تفصیلي ویډیو مې هم جوړه کړې ده چې بیا انشاءالله تاسو سره هغه هم شریک کوم. ټول مسالې مې چې په دا مشقاب کې واچولې، بیا مې ښه صحیح سره ګډ کړه او بیا مې غوښه پکې ښه ولړله او ښه صحیح مې اخته کړله. بیا مې 4 ساعت دپاره کېښودله چې ښه صحیح اخته شي او ښه مسالې ځان ته جذب کړي. په خوږو کې مې بیا کیر پخه کړلو، چې کیر زما د ژوند ملګري بیخي ډېر زیات خوښیږي او دا چې مې دا مېلمستیا خاص هغه دپاره جوړ کړی و، نو هر څه چې د هغه خوښېدله هماغه مې ټول پاخه او جوړ کړي دي. نو د دې کیر جوړولو دپاره مې اول شودې په یو دیګ کې واچولو او په منقل مې کېښوده چې جوش شي. شودې چې کله جوش شو، بیا مې مکسر شوي وریجې پکې واچولې او دا مې هم یو څو دقیقو دپاره پخه کړله. ورپسې مې بیا هیل میده شوې وچه میوه او بوره پکې واچوله او دوباره مې یو څو دقیقو دپاره پخه کړله. کیر چې تقریبا پخه شوه، بیا مې پکې دغه کیوړه ایسنس واچولو چې دا تاسو کولی شئ هر هندي افغاني دکان نه واخلئ. دا چې په کیر کې واچوئ نو ډېر ښایسته خوشبویي ترې راځي. اوس نو کیر هم آماده دی، شودې هم پکې بیخي نه ورکومه، ځکه چې کله چې کیر یخ شي بیا لږ نور هم کلکیږي. کیر چې لږ یخ شو، بیا مې په دغسې 2 دانې واړه لوښي کې واچولو. په منځ کې مې ورته بیا دغسې لږ ګولډن فویل کېښودلو چې دا خوړل کېږي او هر یو کیک دکان نه تاسو کولی شئ لاسته راوړئ. دا مخصوصا همداسې خوږو او کیک دپاره وي. ورپسې بیا لږ بادام او پسته میده کړې وه، دا مې د دې په څنګونو کې واچولو او بیا مې یخچال کې کېښودلو چې سم صحیح یخ شي.
دوستانو ګډ ژوند کې دا ډېر مهمه وي چې کله کله یو بل ته سرپرایزز ورکړئ، نو کوشش وکړئ تاسو هم یو بل ته وخت وباسئ په یو نیم بهانه. هر څومره چې مو وس وي او هر څومره چې کولی شئ یو بل ته سرپرایز ورکړئ او یو بل سره وخت تیر کړئ. اوس نو تقریبا 4 ساعته تیر وي او زما د ژوند ملګري راتګ ته هم لږ وخت پاتې و، نو کوشش مې وکړ چې هر څه په وخت تیار کړم او د دې دپاره مې اول دا غوښه په پتنوس کې کېښودله او داش مې چې تیار مخکې نه ګرم کړې وه هغې کې مې کېښودله چې پخه شي. تر څو چې غوښه نرمېدله نو لږې وریجې مې هم پخې کړلې. د دې دپاره مې په یو دیګ کې لږ غوړي واچولې، بیا مې 3-4 قاشقې په اندازه مینچې پکې واچولې. مینچې مې چې یو څو دقیقو دپاره ښه صحیح سره کړلې او لږ ګولډن براون شو، بیا مې وریجې هم پکې واچولې او دا مې هم یو څو دقیقو دپاره پخه کړله. بیا مې پکې یوه قاشقه کوچ هم ور اضافه کړله او دا مې هم ورسره ښه میکس کړ تر څو کوچ بیخي ویلی شو. بیا مې پکې 2 ګیلاسه جوش اوبه هم پکې واچولې. ما دلته 2 پیالې وریجې کارولې وې، نو هغې کې مې 2 پیالې اوبه واچولې. بیا مې پکې مالګه واچوله او دا مې ښه میکس کړ. بیا مې د دیګۍ سره بند کړ او پرې مې ښودله چې اوبه پکې ورکې شي او وریجې نرم شي. د میز ښایست لپاره مې یو دسته تازه ګل اخیستی و، دې سره چې د کم مواد راځي او دې سره بیا ګل ډېر وخت لپاره تازه پاتې کېږي. دا مې په ګلدان کې واچولو، ورپسې مې بیا اوبه واچولې. بیا مې دا ګلونه چې د ګلدان دپاره ډېر غټ و د لاندې نه مې لږ پرې کړلې او دې ګلدان کې مې سیټ کو، برابر مې کو، کې مې خوده. ورپسې مې بیا دلته وریجې چک کړلې چې اوبه پکې ورکې شوي دي او که نه دلته مې چک کړ، ومې لیدله چې اوبه بیخي پکې ورکې وې. بیا مې لږ د وریجې مساله په سر ورته واچوله او دوباره مې په دم کېښودلو. دلته مې نو غوښه هم داش نه راوویستله تر څو په بل مخ یې واړوم او بل طرف نه هم ښه صحیح پخه شي. دلته مې یو 15 دقیقې بعد دوباره داش نه راوویستلو او په بل مخ مې واړولو. په څنګ کې مې ورته بیا نیمه دانه رومي او یو دانه غټ مرچ هم کېښودلو. بیا مې دوباره یو څو دقیقو دپاره کېښوده تر څو دا هم نرم شي. څو چې وریجې دم نیولو او غوښه هم نرم کېدله راغلم چې میز سیټ کړمه. د دې دپاره مې دغه ټیبل میټس اول په میز باندې کېښودلې، ورپسې مې بیا مشقابونه کېښودل، ورپسې مې بیا د تازه ګلو دا ګلدان چې جوړ کړی و دا مې هم میز باندې کېښودل. بیا مې په دغه 2 شمدانیانو کې نن 2 دانې تور شمونه کېښودل. ورپسې مې بیا د دسمالونو دا یو اسانه ډیزاین جوړ کړله چې منځ ته مې یو ټوټه راوستله تاو کړله. بیا مې دوباره یو بل ته ټوټه راتاو کړه او 2 څنګونو نه مې بیا شاته خواته تاو کړه او بیا مې منځ کې ورته قاشق پنجې کېښودلې. دا هم یو ډیر آسان طریقه دی، تاسو کولی شئ د ویډیو کې وګورئ. که چېرته مو جوړولو نو کولی شئ په دغه ډیزاین تاسو هم جوړ کړئ. دا دسمال او قاشق پنجې مې چې آماده کړلې، بیا مې مشقاب منځ کې کېښودلې. نو میز هم بیخي آماده شو. لاړم چې 2 دانې ډرینکس هم جوړ کړم. د دې دپاره مې هندواڼه میده کړله او دا مې په یو ګیلاس کې واچولو. ورپسې مې بیا یو دانه لیمو واخیستله، میده مې کړله او دواړو ګیلاسونو کې مې تقسیم کړله. لیمو مې چې په ګیلاس کې واچولو، بیا مې یو څو ټوټې نعناع ویلنې هم پکې واچولو. دا مې ښه سره وټکول تر څو واړه شي. په آخر کې مې بیا یو بوتل سپرایټ 0 هم پکې واچولو. بیا څنګونو کې مې ورته ښایست لپاره یو ټوټه لیمو کېښودله او بیا مې سټرو هم پکې کېښودله. نو دا هم بیخي آماده شو. اوس نو کباب هم ښه صحیح پوخ شوی و او وریجې هم نرمې شوې وې. نو د دیګ سر مې خلاص کړ او وریجې مې ښه سره ګډ کړلې. دې وریجې نه مې غوښتلو مشقاب دپاره یو ښایسته ډیزاین جوړ کړم. نو یو کاسه کې مې لږ وریجې واچولې او قاشق سره مې ښه صحیح وټپولو تر څو لاندې ښه کلک شي. بیا مې د کوم غوري کې غوښتلو چې دا ډوډۍ او هر څه تیار کړم، هغه کې مې د وریجې کېښودلې.
په دا یو طرف ته مې چې کباب جوړ کړی و دا مې کېښودلو او رومي چې مې هم کباب کړی و مرچ دا مې هم په څنګ کې ورته کېښودلو. او د ښایست لپاره مې یو طرف ته نیم لیمو ټوټه کړی و دا مې هم کېښودلو. نو دا مشقاب مې هم بیخي تیار شو. د یو ډکۍ کاسه کې مې لږ کورنۍ مستې چې خپله جوړه کړې وه دې نه مې واچولو او په سر مې ورته وچه ویلنه یا نعناع هم وشیندله. بیا مې دا هر څه ویوړو چې میز په سر یې کېږدمه. دوستانو دا و د نن ورځې ولاګ هیله ده چې خوښه شوي به مو وي او تاسو هم کوشش وکړئ خپل ژوند ملګري دپاره یو ورځ وخت وباسئ او هر څه چې خوښیږي هماغه ورته جوړ کړئ او دواړه یو ځای سره وخت تیر کړئ. نو هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او که مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. خپل ډیر زیات پام ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.